طالبانو پاکستانی چارواکي څنګه ولې په بغار وکړو دا چې څه یې ویلي دي پوره جزئیات یې په افغان نیوز کې راسره وګورئ. پاکستانی چارواکی افغان طالبان له پاکستان سره دوه ګونۍ لوبه کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالات د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د افغانستان طالبان له اسلام آباد سره په دوه ګونۍ لوبه تورن کړي او ویلي دي چې دا ډله په پاکستان کې په شویو ترهګریزو بریدونو کې د ښکېلو عناصرو د ورسپارلو په اړه د پاکستان غوښتنې په پام کې نه نیسي. د ډان ورځپاڼې له راپور سره سم د پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په یوه رسنیز کنفرانس کې ویلي چې پاکستان په څلونو له طالبانو غوښتي چې اسلام آباد د کومو تروریستانو لړلیک ور وسپاري هغوی دې ورته وسپاري، خو د طالبانو اوسنۍ واکمنو ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. پاکستان تېره اونۍ د طالبانو سفیر احضار کړی و او د حافظ ګل بهادر د ورسپارلو په شمول چې په بنو کې د 26 نمبر د ځانمرګي برید مسؤلیت یې منلی و د خپلو غوښتنو یو لړلیک ورسپارلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. همداراز اڅکزي ویلي چې پاکستان په خپلو غوښتنو نه رسیږي. د همداراز ویلي چې د بنو په وروستي برید کې افغان وګړي ښکېل وو او د دې هیواد وګړي چې په پاکستان کې پیژندپاړې په پاکستان کې اوسي دې هیواد ته امنیتي خطر دی. د پاکستان د ایالاتي چارواکي ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړي ته به له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته د وراتګ اجازه ورنه کړی شي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شوي او د افغانستان وګړي هم پکې ښکېل دي. د پاکستان په ان د پاکستاني طالبانو په شمول تروریستي ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پناهځایونه لري، خو طالبانو دا ادعا ردوي او وایي چې د افغانستان خاوره او وګړي د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.